أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ زما استاد د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ته دیجه پر رسیدلو چې د مکی مشرکانو اول د رسول الله بیزتی شروع کړه. دویم دغه په دعوت باندې شبهات، دریم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مقابل کې نظر ابن حارث را وصل، او څلورم دغه سره د اتحادیه جوړول چې یو ورځ موږ د معبودانو بندګي کوو او بل ورځ بستا چې په یو باندې کارونه شو. اخر تعذيب د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شخصیت له دغه بدن له اول لاس نه شو راځي، بلکې دغه په ملګرو شروع وکړه. بلال شبدي، عثمان ابن عفان، مصعب ابن عمر، نهدیه په نامه باندې وزنانه و، ام عبیسه، زنیه او دایلوره، سمیه رضی الله عنها، یاسر او عمار سره به د يهودو په لمس باندې یو درې ترځنه ور باندې وکړه. اول په بار د روح کې اصحاب کهف او ذل قرنین، چې نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ونویل نو سلوي خرج الله دا وحي ورسره کړه. دوی بخپل مابین کې دا خبره کوله وی کې دي چې محمد د جګم شیطان وحي راوړل اغم بنش اغم پرې خو سلوي خرج ورسره رب العالمین سورې دوحا او سورې کهف او عنکبوت د سورتونه نازل کړه، چې بده کې د درې وړو سوالاتو جوابونه و. د اصحاب کهف مبارک دا خبره وجدات څه ځوانان و د الله د رضا لپاره هجرت کړي، روح زمنګ د الله امر دی. ذل قرنین د شو بادشاہ د سایرس چې هغه د الله د دین لپاره په دنیا باندې ګرځیدل، او به دې اصحاب کهف په واقع کې رب العالمین ډیر اشارات بیان کړي دي، ځکه رسول الله فرمایي چې قران ظاهر هم لري او باطن. ظاهر دا خبره وجه ای خلکو ځوانان و د الله د رضا لپاره هجرتونه وکړه، باطن دا منه چې د محمد رسول الله ملګرو له تشکیل ورګي چې ورځي تاسو هجرت کوئ. په دې صورت کې ډیر عجایبات څنګه الله بیان کړي دي. یو خبره کې به دا چې د شرک رد او بیخ الله ایستره د نیکان خرید، لیکن په دې ارڅ کې څنګه الله له محتاج دي. دویم بګر قیامت اثبات راغی په دې طریقه باندې چې درې سونه کاله داخله ود دي، لیکن څنګه الله راوچت کړه. نو اے خلکو په دې باندې څنګه الله قادر دی چې ورځ به ازمن بدن نسان له ودري. درې مفیده بګر دا و چې د هجرت مسلې ذکر کړه د دین د حفاظت لپاره. سورہ عنکبوت، سورہ روم وغیرہ دا سورتونه کې الله د عظمت ذکر کی. او څلورمه مسله به دا بیان شو چې اے رسول الله ملګرو تاسو هم هجرت کوئ د مکې نه په طرف د مدینه باندې ځئ، یا د حبشو دي دشمنانو له سخت معذب او صحابه. رسول الله رسول کهف نه د استدلال وکي ملګرو له ویل تقریبا پاغه کې 12 نارینه او 4 زنانه وی ویل چې زید حبشو په طرف لاړ شي. عثمان ابن مزعون امیر، عثمان ابن عفان بګي او رقیه رضی الله عنها بګي و. کله چې دوی د شپې وته نو ابو جهل له چا اطلاع ورکړه تاسو خبر نه وي نه د محمد ملګری د شپې وته اسونه باندې سوار شو ساحل وراله راغینه مخکې دوه کشته راغلي وي د دواړه جماعتونه بګي کې نه سو ایسلاړه پورې وات سم د فرعونانو د کار شروع کې لکه څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام بسره وته و. انت جلاړو د خلک لاړو ورګيري نکړو نو څه غوسش بیرته وګرځیدل. دی وخت کې نبی د رجب په میاشت د خلک لاړل. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد حرام کې سورې نجم د ملګرو باندې تلاوت کې چې بده کې انسانان او جنات او د مکه مشرکان
کله چې دی ایتون لراغه چې سجده وکړي رب العالمین له الله بندګي وکړي دی ټول سجده وکړه جناتم سجده وکړه مسلمانانو وکړه د مکی مشرکان رب العالمین ځان له سجده باندې کړه د امیه په نامه باندې یو کافر هغه څخه خور راوخصو تندې پوری ونی ولا ودا الله کافی ده د الله له وزن سجده مجدي موږ نشي کولای چې تندې ورته بزمکه کړو زت کې راغی عبد الله ابن مسعود فرمایي یو ورځ ما دا ورید چې اسم مردار وجد الله سره زت وکي نظم الله برباد کی تاسو نه شګي دا خبره بده مکه کې مشهور شو چې لکه د مکه مشرکان د محمد رسول الله نه متاثر شول دا رب له سجده وکړه یو قسم لړزام په دې مشرکینو باندې راغی چې لکه دا خو مونږ خپل ځان په خپل رد کې د دې رسول الله رد مونږ کوو ایسه هغه په تایید کې مونږ درېدو دا به وسشل کېږي نو دروغ جوړ کړو د شی ویلې چې د رسول الله زموږ د معبودانو توصیف وکړي تلک العرانیق العلا ان شفاعتهم لذ ودا اگر ډنګان دی اوچت او چې د سفارش تمه کې دي شي ترتجا د زموږ د معبودانو توصیف وکړي نو موږ زموږ د رب العالمین ذات له سجده وکړه دویم په حبشو کې دا خبر خورش شول د رسول الله چې کوم ملګری شپارس کسان لاړو دولس نارینه او څلور زنانه چې د مکه والا د رسول الله سره اتحاد وکړي چې بیرته زو د خپل ملک له د هجرت شپې به څو پورې مونږ تیرو رسول الله الله امر نو کړی د هجرت خلک را روان شو چې مکه له کله نږدې شو حالات معلوم کې د مکه مشرکان لکه څنګه چې کافر او اقشن کافر وسم پاتې و اشه د دروغ اطلاع چې چا کړی و نو څه ملګری بیرته لاړه حبشه له ویل چې داس موږ دشمنان دي د دې سره موږ کور نه کیږي داخله ګور به موږ له عذاب راکې ولې سنون ملګری او هغه د عربو مشرانو نه امن طلب کې ویل چې لکه موږ له امن راکې بیرته مکې له راځو دي بل ویل راځي سیدا امن چې کله ورکې لیکن د دې خبرې نورسه به سره دوکه وکړه دومره عذابونه ورکړه چې ډېر سخت معذب کړه رسول الله رب العالمین امر وکړي چې ملګرو له وجه به ځای حبشه لا دا ورته تقریبا په دویم سفر کې درې ته نارینه او اتل زنانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دشمنانو تعقیبول او دا سفر ډېر ګرانه مزه کوم مخکنه دوی په کمین کې ناسو چې اوس به خلک راځي او موږ به نه شو لیکن په یو طریقه باندې حبش رضان ورسو لاړل د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درې ته نارینه اتل زنانه او دولس سړي او څلور زنانه مخکې لړ دي دا خو دې خلکو ځان لته هجرت جوړ کې نور به هر سړی په دې وخت کې ایمان راوړي او الته بورځي هجرت وکړي اوس موږ په خلاف بجنګي زی چې لاړ شو د حبشو بادشاہ نجاشي سره دې باره کې خبره وکړه څوک بلل شي دوه کسان انتخاب کړیو پای کې عمرو ابن العاص دا به ورسره صحابي شوی دی ډیر شي او چالاک سره و دویم عبد الله ابن ابي ربيعه دام ډېر قومي سره او مشر توجه دا دواړه کسان چې کله لاړل نو د ځان سره هدايا وړي تحفه څه وړلې په عربو کې اوچت شي قیمتي شي چې هغه سرمنه ویني د ځان سره واقع ویل چې د حبشو بادشاہ له بدا ورکو د رسول الله ملګری به طلب کو د ځان سره بیره ول دومره عذابونه به ورکو چې یاد ساتي بل سړی چې به قطن هجرت ونکي خو سیاست دا و کې چې ډارک د بادشاہ سره ګورو نه نجاشي سره بلکې اول د قومندانانو سره ګورو واليانو سره د سرحدي پولیس سره وکاته او به د واليانو سره وکاته او به خبره بادشاہ له جوړه شو ورته ویلې وېدا څخه مقل به وقوف انسانان زموږ د علاقین راغلي ساسو د خواله او دا زموږ امیر بادشاہیم نه مني او ساسو نه مني د ملک چې راغلي ستر د فساد په نیت باندې راغلي موږ له پلاس راکې چې بیرته ځان سره بوز د اساس حکومت او دولت باندې امن ولا شی او د فسادون نه بچ او دا تحفه موږ راوړې دي لیکن تاسو د نجاشي د ذهن دی له برابر کې د خبره نه د خلک بس موږ سره مخه کې نه وي مدد رسول الله ملګری ځکه موږ د دې په حالاتو باندې خو پویګو دا موږ له معلوم دي د دې ارڅ موږ له معلوم دي موږ له صرف پلاس باندې راګي چې ژوندۍ ځان سره بوزو په دې باندې پویدل کې چیرته د رسول الله ملګری مجلس ته رااله زموږ سره استدلال شروع کړي موږ ملامت کیږو نجاشي بادشاہ ویلې
دی وزیرانو دلاندې قومندانانو چې خلک د عربو نه راغلي استاد سره ملاقات غواړي ډیره خدای ولا شرال وی ویل د ازمن د ملک څخه مقل راغلي به وقوف انسانان سبب د ملک فساد راولي او موږ ته ډیر هدايت درکړي دی او دا موږ لراکه چې موږ بیرته خپل ملک له بوزو ځکه چې موږ په دې خلکو باندې خپويږو دی قومندانانو د کشرانو خلکو ورته ویل چې دا خبره دی عربو ډیره کړې ده چې خپل ملک خرابو پر قتل او قتال او فسادونه باندې مهاجر دی او پلانې دی او دار او هغه وی فغضب نجاشی بادشاہ ډېر محقق سره واغه اسې د دروغ خبر د شانه منلو چې سړی تر د شاباره کې اطلاع راوړي چې پلانې دا کار کړو ته شین جاهل ایسره خبره تصدیق وکړي چې دا خو رښتیا ده دغه کار کړی دا جاهلانو کار د قمقلانو وی ویلې دا خبره ز قطن نه منم چې رسول الله ملګری دراغلی او تاسو له درکه ما ول به دا خو نم سوال جواب کومه دا څنګه راغلی چې ما د ملک لا تاسو هم دلته کې نه واقع کسان موږ ته ویل مشر سید جعفر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د کاکا بچي ایوب چې پولیس لاړ وی ورچ نجاشي بچا تاسو غواړي خپل مابین کې نه څه چاله کې دی بادشاہ سره اوس موږ مذاکرات کیږي څه خبره وکړو وی ویلې وی صفه خبره کوي او رښتیا وایي چې کوم خبره تاسو رسول الله کړي بس دغه خبره وړاندې کوي دروغ مرغ به مو وایي وی چې بالکل صحیح ده وی کله چې جعفر رضی الله عنه سره د ملګرو نه راغی د نجاشي بادشاہ خپل د ټولو خلکو سجدي وکړي لیکن د رسول الله ملګرو سجدي ونه کړي رسول الله تربيت کړي سجده خو والله لا پکار ده دی عرب ویل ګوره تاسو موږ ویل چې دا شر پسند خلک راغلي د تاسو اکرام هم نه کین تاسو سجده وکړه او جعفر رضی الله دا خبر وکړه چې الا ان حزب الله هم الغالبون یاد ساتي د الله جماعت به اوس کامیابی کی یورپ پر بادشاہ راغی دا خبره چې وکړه نو وی خبره کوا جعفر رضی الله عنه ورته ویل نجاشي بادشاہ ته توجه وکړه وکنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندګي کوله فارسل الله فينا رسولا الله په من کې رسول الله ولېګلو وانزل معه كتابا مبينا هغه سره ښکارا کتاب نازل کې شدنه من کوله د فحشا کارونه من کوله د گاونډي حق من په مال او قتلونه من کوله مردار من خړلې ظلمونه من کوله کوي برو چې دغه د قشن د غریب به خړلو دا به طرف کولو نو کله چې دا نبی راغی نو موږ له ویلې چې د سود نه بمزان ساتي د زنا نه بمصاب ساتي د ظلم نه بمزان ساتي او دا خبره چې موږ له وکړې زموږه تربيت وکړي به ست د خپل موږ رالو چې راته موږ لډر خک سړی معلوم شوي چې په موږ باندې څوک ظلم کوي ته بس موږ دفاع کوي او داخله غوسره غړي په موږ باندې ظلمونه کوي التم کوي دا ظلمونه کوي دلته اوس به موږ باندې ظلم کوي سره خوانم بوزي نجاشي بادشاہ ورته ویل دین به چې کومه وحی تاسو لړ وړي دا چې عیسی تاسو لری شي چې زما مخ کې وای وی او جعفر رضی الله عنه تر مخ شو سوره مریم شروع کې اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل کاف ح یا عین صاد شروع کړه ذکر رحمت ربک واذكر فی الكتاب مریم دا خبره شو وکړي نجاشي بادشاہ باندې دومره اثر راغی ځکه یو خدای رسول الله کاکا بچی دی بل صحابي دی به دا چې قران وینو په کوم انداز به وای وسپنه بنرمیږي له انسانان خو څه کوي د نجاشي بادشاہ د ګیره مبارک ټوله په حکم باندې لمده شو څومره مولای جلد وسر راغلی او توراتونه مخه غړولې و دیونه دومره وخت لاړ چې هغه په تورات باندې ور پرې وته وی ویل نجاشي وی قسم په الله چې دا قران د کوم مشکات او تخشین راغلی د دقه نه د انجیل تورات هم راغلی د انجیل هم راغلی دی د دوړ دی والله خبرې دی ورته وی ویل چې ما په دې ملک تاسو ګرځي او امن والا به هیڅ په تاسو زر نشي درکولې کچا تاسو له کنزل وکړم زی موارم او کمال څو غرونه راکې د سروز روزه به تاسو ورنکم زه به تاسو ساتم په دې شرط کې دا خبره چې یقیني مسلمانې او استغفر الله راغی نو ته باید دغه دفاع وکړي لکه نجاشي چې وکړه د شرط $400 په والی ایسه دشمن له پلاس ورکی خرڅ کی ځل له اوچت سره یو الدر یقیني مسلمان په خرڅ کی عربو لوي چې زید تاسو خپل ملک عمرو بن العاص عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن العاص یو د ډېر سخزړې سړیو اوس دغه وغیرہ دي کې لیکلي دی ودا د عربو د بدمعشان نو لوی بدمعش اول وخت دي قومندانانو لوي زنه سم دي جنا ترڅو پورې مشي دي مسلمانانو د شنی ونه د بوټي په استری نه دي بادشاہ یو کړ دي بیس موږ ته وخت والا د رسول الله ملګری دی راځو په حبشو کې د ګرځو موږ د مدي شي زدا موږ ځان سره بوزو شي ارکم تی پهلوان مډیر دروغه وتاړل وی ویلې بادشاہ له وخت واخصو وی داخله غنی د محمد ملګری ودا ګور د عیسی بارکه ډیر غلط عقیده لري چې عیسی دا رقم تر یو دا رقم تر یو دا
ګستاخی کوي جعفر رضی الله عنه غیر خلکو را دعوت کې واقع وې مری دا ورته خپه غوندم شو دا سم دعوتي لکه چې شل به جوړ شو وې ویل د عیسی باره کې تاسو سوې وې دا د الله بندر او دا د مریم بچی دی او دا رسول دی او دا د الہ نه دی نجاشی بادشاہ سره په دلاس کې وړه کې و وې دې راواخ سو د خلکو له ویل جعفر رضی الله عنه وزماره پر رب العالمین باندې قسمی چې په انجیل کې کومه خبره الله رب العزت کړی د عیسی علی السلام باره کې چې دا د الله بندر او دا کبه دومره ونه تاسو اخو لاړوي بالکل تاسو او د انجیل یو خبره ده مولیان په دې ځای کې نه سو دا غوې دا پوښتنه د شروع پړشي ځکه هغه خود شي ویلو چې دا خود الله بچی دی نجاشی بچی دی مولیان له ویل وکړ که تاسو دا پوښتنه د غصې د وجنه چې پړشيږي خو زه به حق خبره کوم د رسول الله ملګرو لوري چې تاسو آزاد ژوند کوي او ګرځي ام سلمہ ام حبیبه فرمایي چې موږ ډېر کله ژوند کوو دا دوړ زنانه به رسول الله باندې کام کړ اوس ام سلمہ دا ابو سلمہ خزه هغه د رسول الله رضی الله عنه شکل وفات شو به د نکاح کړ زړه زنانه وا دا غیر اکرام د پاره ام حبیبه دغه خوند عبد الله ابن جحش هغه په خارج ملک وشیدونه ایسره کافرانه متاثر شو هم کافر شو د خپل خزره دعوت ورکې ورزه تم کافر شاغه وره ما پر رسول الله باندې ایمان راوړل دا خو ټوخ ایمان نه دی چې دلته مسلمان په کور کې ځان مسلمان کار کوم خو چې بار مل لاړ شم ځان د انګريز سره انګريز کوم دی يهودي سره يهودي زمو دغه تصویر چې وستره شي هیڅ معلومیږي نه چې لکه دا اوس انګريز او دا مسلمان بچی دی زه خپل کار کوا رسول الله شکر د مرز وفات کې نو د نجاشی بادشاہ د علاقې د ګرجې د عبادت خانه څخه تشکیره کولې چې به کې تصویران او دا رسول الله راوچت شو غصه وکړه چې الله د لعنت کې په يهودو نصاراو باندې چې پای کې به یو سړی مور شو عیسی باغ باندې به جمعه جوړ کی وسم د مسلمانانو جمعهتونه پای کې دنه قبرونه اتفاقی مسله د رسول الله مذاهب او هغه احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلہ چې په کوم جمعات کې قبر قطن به کې منسکیږي نه امام صاحب د مستقل ادم دی د دیوبند علماء چې لا شرقا ولا غربا لا شمالا ولا جنوبا نه شرقا نه غربا نه شمالا نه جنوبا چې په هر طرف کې دا قبر منځ بالکل نکیږي البانی سے په مستقل کتاب لیکل تحذير الساجد ام حبیبه ورته ویل چې زوره کېګا وېسما ایمان پر رسول الله باندې یقیني ایمان دی نجاشی بادشاہ رسول الله خطر ولې د غیرت نه پوښتنه جلکه دا خو ډیره غیرتی زنانه ده وی ویل چې دا که زماله په نکاح باندې واخله او مہر هم تورګه تقریبا 3000 درهم او دینار و د شرحبیل رضی الله عنه په واسطه باندې ورته ولېګله او د رسول الله سره نکاح وشو رسول الله چې د نکاح سره وکړه د غیرت د وجنه چې بده کې څومره غیرت لري ګوره خزر او دومره غیرتای لس کال ورسره ابو سفیان سب چې دې پلار دا ورته خپل راغی ام حبیبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا توشک د دینه ټوله کړه سره د دینه چې ګوره د پلار او د مور د پلار او د لور په مابین ګډه مینه محبتي لیکن چې کله دا توشک ټوله کړه ورته ویل بل را تک دې کدا ورته ګرانه دا ویل چې بلم نقدم او دا رسول الله توشک راته مشرک انسان په دینه شکې نستی وې تم لکه چې صحابه شوي تم شرعي شوي اوس دا فتوا لګيږي در باندې چې حق مسله کې لګوي دا وهابي شو دم پلانش دا فتوا ور باندې وکړه هغه وینته مشرک په دې باندې کینی نه اگر کپلار می هغه جدا خبره ده دا رسول الله بستر ده نو کله شي دا مسله جوړه شو عربو ویلې چې هغه خلک الته بدر هجرت کې په موضوع کې د رسول الله دلته دعوت شروع کړي دي زچې د تر سره جرګو ابو طالب صاحب سره ورته ویل چې تاسو وراره ګورم موږ سره دا ظلمونه وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو ډیرو دې خبره ورته وکړې د سره موږ لکینه وا چې مذاکرات وکړل نرمي بداو کې ولګ موږ وکي سره مسله را جوړ شي ابو طالب ورته دا خو څنګه خبره انده زو بدی وخت کې محمد رسول الله را دعوت کوم رسول الله راغی ورته ویلې دا خلک د شي وي شملو قولو والا وېزه بدی خلکو له یو خبره وکما یاد ساتي وې قسمه دا خبره اومن لدا د عربو بادشاہان شو د عجم خلق بدله جزیه راوړي ابو جهل څورته ویلې و ابيك وعشر امثالها وستا پپلار می دي قسمي ستا لس خبري منګه منو ته خو به خبره غم کوي ځکه دلته به منصب راغی لالچین خلق و نو رسول الله ورته ویل اسما خبردار چې قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکي چې حقدار د بندګي واجب رب العالمین دی بل څنګه دی یو دم غوسه شو لاړه جګ شو چې لکه موږ سره راغلی و دا څه خبره کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو طالب د خپل تر د نرمایش وکړو چې لکه دا سړی مر نرم شي ورته ویل یار تر کدا ټول عربان راجم شي او مال په یو لاس کې نور کیږي په دبل لاس کې شپږمې زبر ورته قطه د خپل دریز نه تیر نشم یا په دې باندې زمړ کیږم او یا په دغه شند دین مضبوطی انسان به قوي اراده لري د خلکو نه بیریږي نه چې دوه په چا ودره بوله ورسره پرې دي چې لکه ما دا مسله نه دا کړو نه دا مسله کوم مر کو به دې غین راځي زمونږ اوسه دې بدن نه دارو یو کړی دی بار بار نه وځي
یا په بستر کې مرګ او یا په اسلحه باندې مرګ او یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع کړهنو دا بکلکه بیان شي مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي وې د توحید او سنت مثال چې دا ګوره بشان د وړګې دی د خپل لاس دی وګوره چې بده کې دا طاقت او زور شته کنه کني پرې د چې اسی بل سړی راونی شي نرم لاس مو راوړه ابو طالب چې کله رسول الله باندې پوښتنه چې لکه دا خپه شو ویلي خپه شو را روي او چې شیرونه ورته ویلي والله لن يشلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مشبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول عربان راجم شي یا محمد عليه السلام چې وختریم کندم نکی مگر کله چې زلاړم او د خاور بارک مال جوړ شو قبرستان لبه کار خپل لې د شي بیان کو د خلکو زړونه په وچا او تاسو ما خیر خوای او ته دا یو دا هغه ورته ویل کاکا ولې منینا وی به د عربو جنکې دا و چې ابو طالب د جهنم د اور نه وړل شي دویمه جرګه بشراله عمر ابن ولید په نامه باندې کیسه شړیو دی مکی مشرکانو ویلې چې دی ابو طالب لمنګ د شي وای چې دا ستاور منګ لراکا منګ به کیسه الک وګور عمر ابن ولید دا به تعالی درګو ته دې باندې خپل مینه ماته و چې دا زما بچی دی زما ولر دې اسره محمد به منګ قتل جرګه شراله به کې نستو شمل قلو والا وی ویل څنګه رااله ودا محمد منګ له پلاس باندې راک منګ به د اوجو طالب عمر ابن ولید درکو د باندې مینه ماته و دستا بچیش ابو طالب ورته ویل خلق معلومیږي جاهلانو بوقوفو زما بچی تاسو اخله واغه وجنه د خپل بچی مال راکوي دغه به تربيت کوم لا واده بم کوم ډوډۍ خرچي بم به کوم دومره زوم چې تاسو ما باندې کې زور کېږي جګ شي عادي په نامه باندې وسړی واغه ورته ویل چې لکه دا خبره اومنه وستان به لاس خلاص ته زور درکې استعمال کړه د مکه مشکان چې لاړ خپل مابین کې مجلس وګوي ویلې چې دا ترنګ ګوره په ننګ باندې ودرېدو دا محمد مقلریګ ناراضي چې په محمد باندې وس نظامی اقدامونه بریدونه شروع وشي بریدونه چې څه پېکیږي هغه به پېکیږي نور زمونږ د صبر هم دین د ازي پروچ نور نه کېږي نور د سره جنگ پکار دی به بالکل صحیح ده ډیره خره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې اوس بریدونه شروع کیږي او داغه په مبارک بدن او شخصیت باندې حرم کې په جمعات کې منځ باندې ولاړ عقبه ابن ابي معيط یو غټ کافر و داراغه د محمد رسول الله د څټنې د صدر تاو کې په یو طرف باندې ورته راکپه کې خدا بل طرف به سراخ کړو او پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړه دی اندازې پر نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه چې د استر کې مبارکه زبار وروتي دی اولنې بریدو چې دا ور باندې وش د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچو عتبه ابو لهب ورته ویلو چې ورشه د پیغمبر له خبره وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ورته کنځل وکړه ستاده شو دشي به ورته لاړ ورته کړی ته د مخ باندې لاړ رسول الله ورته کړی به ورته ویل چې سپاغه سورې نجم باندې ما کفر دې سپاغم کافرم قطن سورې نجم نه مانم ستاد ربم د شو کوم استاد د شو کوم رسول الله ډېر تنگ وی ویل اللهم سلط كلبا من كلابك الله ستاسو سپې مقرر کا دې سړي خو ډېر تنگ کړم کله خیرامو کې سړي ودا شانو تجارت پر علاقه باندې روانو زرقال اخر شلاړو زرقاوي شهید چې کوم علاقه دی رحمه الله وې دې چې دا ملګرو په دې مابین کې برود جوز مری راغی دا یو ملګری بوې کوي دا بل ملګری بوې کوي دا ټول وکاته چې د خواله کله راغی نو دی ویل چې محمد هو جلم د محمد خیرامه بشر الله چې شړق ورکې نو ذبح کې الاله کې دا سر ونه اقجه کې وغرزو تنه ونه الته وغرزوله دی معلومه شو چې دا رسول الله خیراوه سلورم برید ور باندې ابو جهل وګي غټه تیګه راواغسته وی ویل چې اے عربو به غیرتو د یو محمد راغله د اسمنګ د ادریس او شپتو بوتانو بدی بیانې اچ مخونه ولا نن چې پیخيږي مال به پیخيږي لاس د قریش خلاصو د عبد المناف خلاصو چې کوي هغه دی وکی دا په سجده باندې چې لاړو تاسو وس حال لګوري د رسول الله مبارک سجده ډیره وګدا و یو لوی تیګه راواغسته وراغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سجده باندې شو په دقه سر باندې ورته گزار وکم ایسه به وژنه سر به وټه کوم لیکن چې کله نږدې راغنو د تیګه وګرځول او فرشو منډه کړه تک جوړ شو شونډه موچ شو د ملګر ورته ولی یا ابل حکم ولی وزما د فساد رب العالمین باندې قسم د محمد په خوا کې وخو دومره غړ سره چې دومره وخ مال دل نه داخله ما زواز کړه نږدې و چې خړلې وي رسول الله ویلې ودا زما خوا کې جبريل پروت جبريل کدا بوجه زما خوا راغلې وکنه دی جبريل په ټوټه ټوټه کړي وي کله رب العالمین د ملائک په واسطه باندې مجاهدینو کومکونه کوي یو شل 25 مجاهدین الله ورته برنه ملائک راولي کی
تسلی لپاره تاسو موږ د الله قانون دی او موږ د الله د عادت دی سنت دی څلورم بری دی پیداو کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له یو بدمعشان په حرم کې کېناسته چې وسی ویو رسول الله چې طواف کول نو اول ورته کنسل وکړه پیغمبر علیه السلام له بدی لاړې ورته کړې چې بد سړیا شری سړیا دا بل طواف یو کې به مرتضی خبره وکړه چې دا دریم طواف یو کې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه ورته ویل شاحت الوجوه علم د مخونه وران کا او خوره د سره واسطه د مخونه ور وشندله بعض مفسرین دا خبر محدثین ذکر کوي چې دا خبره د کم انسانانو پستر کې پریوته او اق انسانان رب العالمین ټول مردار کړه خو چې کله دا دریم کرته راتاو شو پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړ د په منځ کې ونی واته کسان په چاپیر شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې مبارک بدن باندې شکان ورونه شروع کړه پر رسول الله مبارک باندې سر مات ابو بکر رضی الله عنه په دې کې راغی او دې شنه پر خودل وی چې دا یو مشرکی والو الته وغرزو دا بلی والو الته وغرزو وی ویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ايتاسو هغه سره وجنه چې هغه سره دا خبره کوي چې الله زما یو دی دیو کسانو ویل چې محمد فرید راځي په ابو بکر باندې شروع وکړي دا ابو بکر رضی الله عنه ټول وخت وېست سختي وره به هوش کې چې کله به هوش شنو کور له خلکو یوړو زنانو ما زګر چې ابو بکر رضی الله عنه په هوش کې راغی ملګرو له ویلې زنانو له ویلې چې اين رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چرته دی وکيف دغه صحت څنګه لري خلق ورته ته په ځم باندې نه او ته دغه غم کوي د ابو بکر رضی الله عنه سره ډېر انتهاجه تمینه و د الله نبی فرمایي د جنت جدا جدا دروازې دي چې کوم عمل کړي اق دروازې نه ورته आवाज کړي شي ابو بکر له ټول جنت له جنت ټول دروازې आवाज کوي رسول الله فرمایي د جنت او د جنتینو درې سو شپې ته خو نه لري چې یو خو بچا کې راغی دا به جنت لذي په ابو بکر رضی الله عنه کې دا ټول موجود دي کور ولا له ویلو دي زنانه ولا تر څو پوری چې ما د رسول الله خو له بونه چې قطن نه ډوړې خو منو د قلارېګم وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له روان کې نو چاغه ولیدو ایسه په ور پرې وته سخت وژړل په خپل ځان باندې د رسول الله په دردونو باندې دي چې سره تړلې یا بل نبی کریم علیه السلام غاړ ځان لره نږدې کې ورته تسلی ورکړه چې ابوبکر دا راځي د اسلام به ورځ غالب شي او دا خبره ورته وکړي بل ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د صفا غونډه په دی خوا کې تیرېدلو ابو جهل په دې کې ناس یوتیږي راوغه صدق محمد رسول الله په دې سر وی شوي سر په مات ویني پیراله چې سره ور باندې مات کې نور خو وجلې ځکه نو چې یو خدا ابو طالب نه ریدل او بل د خاندان نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک سره نبی نه روانه وي لا سر باندې کې خو وې تړلو کور لاړ سید الشهدا حمزه رضی الله عنه کار لاړ د رسول الله کاکاو شپږم کال د نبوت کله چې دا کول را داخلي دونو اسماني سور زنانه ورته ویل خاص کر د عبد الله ابن جدعان وین زوا ورته ویل یا حمزه ته خبر نه وینا وستا وراره ابو جهل ورته اول کنسل وکړه واخره به سر باندې یو شو سره پیمات ورشته وی او اسماني کینه سور ځان سره نيزي واخه ورغه مسجد حرام لا ابو جهل د بری مخزومه په دې منځ کې ناس سن اول ورته کنسل وکړه نور دغه نيزي ورته سر لمن دګړي ابو جهل اثر مات کی بني مخزومه برید کو په حمزه سره باندې چې دا مونږ وښنو ابو جهل ډېر غټ کافر وی ویل پرې دی اسنه چې دا عثمان وړي د رسول الله په تایید کې ونه درېږي دا وراره ما وجله خیر دی کما وای نو دی وخت کې حمزه سره ورته ویلې اے هغه انسان چې ستانه څلورج غنټې د سن رواني دا کونټې په دې ګندګي باندې زیړي او تاسو ما وراره وای وانا علی دینه زر محمد رسول الله په دین باندې املاس اخلاص څه کولې شوې کا کله رب العالمین د اسباب برابر کې غیرت هم کله خي حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لاله مشپشوا سمله سم سوچ میزان سره وګی چې لکه دا تاسو خبره وکړه وعلى علی دینه زد رسول الله په دین باندې شوما اوس کې دې په دین باندې کېږم دا خو زمانه مانو که په دین باندې کېږم نه ته خبره وکړه رب العالمین له التجا وکړه وی ویل یا الله کله اسما وراره چیرته په حق معنی نو مال د دین د اسلام را نصیب کو چیرته بد عظمت نفرت پیدا کړه حمزه رضی الله عنه فرمایي په دې ځړ کې یو قسم تر روخانواله صفیر اعلی ځکه هدایت نصیب کیږي په منځ باندې په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې د قوي ایمان باندې د الله په فضل او رحمت دعا ورته غواړي نو حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د نبوت په شپږم کال باندې دا رب العالمین په ایمان باندې مشرف کې به ورستا د تورتم کې په دې جهالت کې رب العالمین یو عظیم لوی شخصیت چې د حمزه صاحب نه موجود شخصیت دی د اسلام لوی رهبر د مسلمانانو دریم مشر
چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اسلام نه دی مگر هغه دی واغه نه دی مگر اسلام دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به ایمان راوړ ان شاء الله کله روان چهارشنبه ژوندۍ و هغه ایمان واقع به ذکر کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب